بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. خدای وکړي تر دې دمه د کورنۍ غړو سره ټولو سره روغ او جوړ اوسئ. د درسونو په لړ کې خوښ یم چې نن ورځ بیا تاسو سره یم. بیا هم د مثلثاتو د تطبیق برخې د سفر کې ځینې موضوعاتو باندې تېر لوستونو کې مو کار کړی، بیا هم یو موضوع بل باندې کار کوو چې د زاویو د مثلثاتی نسبتونو د حاصل بدلول په جمع او تفاضل باندې څنګه کولی شو له دې نه ګټه واخلو تر څو وکولی شو د همغه نه چې تېر لوست کې موږ لوستلي وو ګټه واخلو او د نورو فورمولونو د لاسته راوړلو دپاره. تاسو ولید البته ما یو مثال په تېر لوست کې کار وکړو، ډېر جالب او ښه ځواب یې موږ ته راکاوه، ساده وکولی شوی. راځو ګرانو زده کوونکو د دې فورمولونو د لاسته راوړلو دپاره مثالونه ګټه واخلو. یو له هغو نه ګرانو زده کوونکو مثلا موږ ثابت کړی چې ساین د پی په جمع کوساین د کیو، ساین د پی ګرانو زده کوونکو ساین د پی ساین د کیو، ساین د کیو دا زموږ مساوي دی له چې سره 2 ساین د پی جمع کیو پر 2 بیا ضرب کوساین د پی منفي کیو پر 2 سره. هیر مو انشاءالله نه دي چې دا موږ ثابت کړی او موږ حل کړی هم. راځو ګرانو زده کوونکو د دې د لاسته راوړلو دپاره کار وکړو. که زه داسې ولیکم 2 ساین دا دې لوري ته راوړم ا ضرب کوساین د پی آی لیکلی سم که نه ساین د پی جمع ساین د کیو سره دا ډول سره لیکلی سم که نه ګرانو زده کوونکو چې ستاسو دپاره ما په دې بڼه کار وکړو. راځم ګرانو زده کوونکو موږ دا پی او کیو قیمتونه وضع کړو او داسې هم ولیکم چې ساین د ا ضرب د کوساین د بی مساوي د 1 پر 2 قوس د دې پر ځای مو قیمتونه لرو که نه ا جمع بی. انشاءالله چې یاد مو دي چې موږ دا وضع کړي وو جمع ساین د چی ا منفي بی سره دا مو لرل که نه. نو پس موږ پیدا کړلی سوی چې زموږ که چېرته وغواړو دا ډول شکل موږ ولرو ساین د ا کوساین د بی 1 پر 2 د ساین د ا جمع بی جمع ساین د ا منفي بی دا به موږ مثال کې ښه بهتره ولیدلی سو. راځو ګرانو زده کوونکو که د منفي حالت نه کار واخلو راځو چې منفي څه ډول ده. موږ لره چې ساین د پی منفي ساین د کیو مساوي ده له 2 ساین د ډېرې بخښنې سره ګرانو زده کوونکو دا مساوي ده له 2 کوساین د ا ساین د بی سره 2 کوساین د ا ساین د بی سره. که دا دې لوري ته راوړو د ا پر ځای باندې چې موږ لره قیمتونه موږ هغه چې پی جمع کې پر 2 او دا موږ لیکلي وو که داسې ولیکم چې 2 کوساین د ا ساین د بی زموږ مساوي ده د پی پر ځای باندې خپله قیمتونه ولیکم. زموږ قیمتونه چی وو ساین د ا جمع بی منفي ګرانو زده کوونکو ساین د ا منفي بی. د دې ضریب له منځه وړو نو دا به داسې سي ساین د بی 1 پر 2 قوس ساین د ا جمع بی منفي بیا هم ساین د ا منفي بی قوس بسته. دا زموږ دوم فرمول شو. یو فرمول موږ مخکې لرل دا مو هم لاسته راوړی. 2 فرمولونه مو دلته کار وکړو. راځئ ګرانو زده کوونکو د کوساین دپاره کار وکړو. مثالونه به وروسته انشاءالله کار کوو. ستاسې د لوست کتاب مطابق به دا فرمولونه مو کار وکړو بیا به مثالو ته هم ورشو. ښه زموږ کوساین دپاره څه و وایي چې کوساین د ا مثبت بی مثبت کوساین د ا منفي بی دا موږ ثابت کړه چې دا مساوي دی ګرانو زده کوونکو له 2 کوساین د پی پر 2 پی کیو پر 2 ضرب د ساین د پی منفي کیو پر 2 سره. انشاءالله چې دا به مو هیر نه وي.
اوس غواړو چې د دې دپاره کار وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو که چېرته زه دا دې لوري ته راوړم یا داسې ولیکم د دې پر ځای موږ قیمتونه لرل چې هغه A B دي. ولیکم چې 2 کوساین د A د دې پر ځای ضرب د ساین د B او دې لوري ته دا لرو د دې پر ځای خپل قیمتونه ولیکم نو کوساین د P A جمع B او کوساین د Q. دلته لیکلی سم چې کوساین د ساین د B مساوي دی 1/2 چیش سره کوساین د P جمع کوساین د Q سره. البته ګرانو زده کوونکو موږ کولی سو هغه قیمتونه هم دلته ولیکو واضح هم همدغه P A جمع B پر قیمتونه هم ولیکو چې انشاءالله چې ما به نه یې اشتباه کړي. ګرانو زده کوونکو دلته ما P قیمتونه لیکلو که موږ ولیکو داسې هم لیکلی سو. که زه بیا هغه د ساین په څېر ولیکم چې 1/2 کوساین د A جمع B او ګرانو زده کوونکو که زه ولیکم د دې پر ځای باندې کوساین د ساین د شی موږ لرل بل شی دی کوساین د Q A منفي B سره. دغه مشرع شکل دی او دا ما په ساده بڼه کار وکړو چې تاسو دپاره مې کار وکړو چې تر څو وتوانېږي چې بیا تاسو ورسره مخامخ نه شئ به چې دا ډول مونږ P دغه مونږ سره تعویض کړي په P سره او دا مونږ تعویض کړي په Q سره. هیر مو نه شي ګرانو زده کوونکو دلته چې ما مشرح ولیکه او دا یې په مشرح ډول سره دی او هغه یې په تشریحي بڼه سره دی. ګرانو زده کوونکو مونږ یې منفي هم همداسې لیکلی سو. مونږ که چېرته ولرم چې کوساین د A مثبت B منفي کوساین د A منفي B سره دا هم هماغه بڼه لري. موږ دا ثابت کړی و ګرانو زده کوونکو چې منفي 2 ساین د A کوساین د B سره انشاءالله چې په ذهن کې به مو راځم دا دې لوري ته راوړو او دې لوري ته چې راوړو منفي یعنې دې لوري ته یو لوري ته خپل دا کار خپله لیکو. کله چې دا کار دا ډول لیکو نو لیکم کوساین د A مثبت B منفي کوساین د A منفي B سره. ساین د A کوساین د B مساوي ده منفي 1/2 کوساین د A مثبت B منفي کوساین د A منفي B سره. ګرانو زده کوونکو دا زموږ بل فرمول د منفي دپاره او دا یې زموږ د مثبت دپاره داسې هم لیکلی سو. ښه ډېر ښه ګرانو زده کوونکو دا په دې بڼه کار وکړو. راځئ مثالو ته دا بهتره وي چې په مثالو کې موږ واضح ولیدلی سو موږ به هلته ښه کار وکولی سو. ښه ستاسو لوست کتاب ته به لاړ شو ځینې مثالونه به په ډبڼه سره کار وکړو همدغه عنوانونو تر څیرمه چې دي ډېر ښکلي مثالونه لري. یو مثال دا ډول دی وایي چې کسري بڼه باندې لیکل سوی وایي چې ساین د 8x یو مثبت ساین د 5x او مثبت ساین د 2x سره. مخرج کې کوساین د 8x مثبت کوساین د 5x مثبت کوساین د 2x وایي چې دا مساوي له تانجان د 5x سره. تانجان د 5x سره راځه کار وکړو له هغه فرمولونو په ګټه اخیستلو سره دلته به کار وکړو. فرمولونه موږ لرل دغه فرمول دپاره چې موږ لرو غواړو کار وکړو. څنګه لیکمه خط بر دا هغه شکل ته غوره کوو چې موږ تبدیل وکړو د څه دپاره د ساین د 8x او ساین د 2x سره چینجو. دا هغه زاویې چې موږ لاسته راوړې لیکمه چې ساین دی څه شی P جمع Q 8x مثبت 2x پر چی شي پر 2 دا زمونږ P او دا زمونږ Q البته A او دا زمونږ B چې P او Q موږ ته لاسته راوړي.
دا خو تاسو را سره منئ ضرب دی چی و کوساین دی منفي حالت دی 8x منفي 2x پر چی شي پر 2 تر څنګ د دې موږ څه لرو جمع ساین دی 15x په خپله ما صرف کوم یو کار وکړو 2x او 8x دپاره چې موږ د پی او کیو پر ځای باندې قیمتونه واسو کوساین دپاره هم دلته کار کوو نو کوساین څه ډول لیکو موږ ویل چې کوساین دی 8x جمع 2x پر 2 پی جمع کیو موږ لره ساین دی پی 8x منفي 2x پر 2 سره بیرته موږ لرو دلته مثبت کوساین دی 15x سره راځو مخته ځو چې دا څنګه حل کیږي مخته څه ډول وړلی شو کله چې موږ دلته جمع کړو لاس تقسیم بر 15 او 2 به څو شي 15 نو لیکم چې 2 ساین دی 15x دلته هم که چېرته موږ اختصار وکړو شپږ راځي شپږ تقسیم پر 2 3 به راسي نو لیکم کوساین دی 3x مثبت ساین دی 15x سره دلته هم ګرانو زده کوونکو چې کله اختصار ومومي نو کوساین د چی به پاتې سي 15x سره صحیح شو راځم ګرانو زده کوونکو دلته به موږ ته څه پاتې سي ساین دی 3x مثبت کوساین دی 15x سره اوس خو موږ دا تر دې ځایه مخته لاړو لاسته مې راوړ پیدا مو کړه تر دې ځایه پورې اوس څه کولی سو چې موږ وتوانېږو تر څو دې ته اختصار رامنځته وکړو هغه مساوي تانجان دی چې سره سي 15x سره سي د دې د حل دپاره راځو ګرانو زده کوونکو فاکتورونه نیسو فاکتور څه ډول نیسم دې ځای کې زه لیکم ساین دی 15x فاکتور کله چې 15x په دې ځای کې موږ سره مشترک ونیو څه به پاتې سي 2 کوساین دی x سره څو کوم x 3x وګوره دا به اختصار شي مثبت دلته چی پاتې کیږي یو راځو ګرانو زده کوونکو دلته هم زه کوساین دی 15x مشترک نیسم کله چې دلته اختصار ومي نو دلته به چی سي 2 ساین دی 3x مثبت چی به پاتې سي دلته یو ګرانو زده کوونکو وبخئ دلته ساین نه دی کوساین دی که ما چیرته اشتباه کړي نو دا کوساین دی اوس راځو دا کوساین دی ګرانو زده کوونکو اوس راځو دلته وینو چې دلته اختصار مومي حالت زموږ چا دی اختصاري دا او دا سره یوه بڼه لري نو بنا دا سره اختصار نو ساین د چی به پاتې سي 15x پر کوساین دی 15x نو دا که چیرته موږ واړو تانجان حالت ته نو تانجان د 15x سره مساوي دی تاسو ولیده راځو ګرانو زده کوونکو دلته چې بل مثال موږ څنګه کولی سو کار وکړو د لوست بل مثال ته ځو تر څو وتوانېږو هغه مثالونه هم د همدغه فورمول په ګټه اخیستلو سره کار وکړو ښه زموږ د لوست کتاب بل مثال دی وایي چې 2 کوساین دی 15 تیتا او وبخئ 15 درجې دا او ساین دی 14 درجه وایي دا مساوي دی په دې بڼه سره ساین دی پی جمع 15 درجې جمع 14 بیا موږ څه لرو ګرانو زده کوونکو منفي سره چې منفي کې نو ساین دی 15 درجې منفي 14 سره ګرانو زده کوونکو موږ ته دا راکړ شوی دی 2 کوساین دی 15 درجې ساین دی 14 درجو سره که دا موږ واړو همغه فورمولونه په ګټه اخیستلو سره موږ واضح لیکلی سو چې ساین د ا جمع بي منفي ساین د ا منفي بي سره اوس راځو کار کوو کله چې دې سره جمع کړو څه به سي دا به موږ ته یو سل څو راکړي 3 او 15 8 یو 9 به څو سي 10 ساین د یو سل 8 منفي دلته چې تفریقونو ساین به چی راسي له 15 نه چې 3 لاړ شي 2 او له 9 نه یو 8
زموږ زاویه به داسې ګرانو زده کوونکو د هغه فورمول په ګټه اخیستلو سره موږ ساده وکولی سي دغه ډول زاویه چې موږ لرله موږ پیدا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل مثال ته بل مثال به کار وکړو. بل مثال موږ ته څه راکړي دي چې څه وایي چې موږ یې حل کړو. وایي چې کوساین دی د ایکس جمع پای پر 4 دی ماته ښکاري او کوساین دی همدا زاویه ایکس منفي پای پر 4 دا مونږ ولرو. ګرانو زده کوونکو هماغه فرمولونه چې مونږ کار کړی د هغه نه په ګټه اخیستلو سره ساده مونږ کولی سو کار وکړو. مونږ دا ډول د دې دپاره فرمول څنګه پیدا کړی؟ یا پر 2 قوس شروع څه شی و؟ کوساین دی. کوساین دی زمونږ مساوي د کوساین دی 2x ضرب دی موږ جمع حالت لره جمع کوساین دی پای پر 4 قوس بند دا به زمونږ چی سره 0 به سي ګرانو زده کوونکو. اوس راځو چې مخ ته لاړ شو. یا پر 2 خپله کوساین دی 2x دا موږ لاسته راوړ دا به زمونږ حاصل شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو بل مثال ته. یو بل مثال به هم کار وکړو بیا به درس وتړو. همدغه مثالونه په ګټه اخیستلو سره موږ کولی شو. ستاسو د لوست کتاب کې هم ښکلي مثالونه راغلي دي هغه پاتې نور تاسو مخ ته بولی سئ خو یو مثال به بله هم کار وکړو. بل مثال چه دی؟ کوساین دی 4 درجو او ساین دی 28 درجو. دا به موږ واخلو یو له هغه فرمولونه چې موږ ضرورت لرو کار وکړو. فرمول موږ یو دانه لرو چې 1/2 ساین دی چی شي سره؟ ساین دی A جمع B مثبت حالت د ضرب دی موږ لره چې منفي ساین دی A منفي B سره. دی فرمول په ګټه اخیستلو سره موږ کولی سو دلته کار وکړو. یا پر 2 خپله لیکم ساین دی A 4 جمع B 28 درجې بیا څه لیکم ګرانو زده کوونکو؟ لیکم منفي ساین دی A زموږ څو دی 4 درجې منفي B زموږ څو دی 28 درجو سره. دا ځل مې ګرانو زده کوونکو تاسو دپاره فرمول هم ولیکم. یا پر 2 خپله قوس شروع ساین د 4 د دې سره جمع که 2 د څو شي 12 یو له دې سره 3 به څو شي 6 انشاءالله چې 2 درجې به سي. ساین دی دا هم سره تفریق کو نو که چېرته تفریقوو نو 14 نو چې 8 لاړ شي زموږ به 6 پاتې سي او له 2 څخه 2 6 درجې. زموږ مثال به په دې بڼه سره حل شي. د دې فرمول په ګټه اخیستلو سره دا ډول یو مثال موږ وکولی ساده یې کړو په دې بڼه سره موږ ساده کړو. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. دې ځای کې ډېر ښکلي نور مثالونه هم شته دي. تاسو د همدې فرمول نه په ګټه اخیستلو سره تحلیل او تجزیه کوئ او وویشئ تر څو وتوانېږئ بهتره پر دغو مثالونو برلاسي سئ. تر بیا ښې چارې په لوی او بښونکي خدای مو سپارم.